د کہانی شروعات د وسړی نه کیږي کوم چې ډېرو ګرځېدو نه پس اخر ها کس را معلوم کی په کوم پسې چې دی ګرځېدا چې دا کس څوک کوي لګي چې هغه ناڅاپه یو داسې حرکت وکړي چې دله په مره کې لاړې وچکي هلاول اخوا دېخوا وګوري او بیا هغه خپل سپی داسې په بېرحمۍ سره اوچت کړي چې ساه ورله بند کړي او چې څنګه د مړ کېدو والي نو واپس یې په ځمکه باندې کېږدي د دې په لیدو سره دی پوه شي چې دا عام کس نه دی د وجې هغه تمانچه تیاره کړي او غلې ورپسې را روان شي هغه کس د ځان سره یوه ګانه وایي چې دې په اورېدو سره د مازغه کار پرېږدي ولې چې دا هغه ګانه وه کومه چې د ده لاپته شوې لور لیکلې وه دی په هغه باندې تمانچه کېږدي د دې وجې چې هغه باقي د لور دا غم نشو برداشت کولی یو څو میاشتې مخکې دی به په یو وړوکي غوندې کلي کې د خپل خاندان سره په خوشحالۍ سره به یې ژوند تېرو د دې کس نوم ډورو د ده یو زوی او یو لورو د خپل خاندان سره په خپلو خپلوانو کړی راشي چې دوی په لیدو سره د هغوی بچي هم خوشحاله شي د بچو موریانې او پلاران د روټۍ په تیارولو کې لګیا شي او د دواړو کورو بچي د ګرځېدو دپاره بار ته روځي واړه په یو ګاډي باندې لوبې شروع کړي چې غټ واړه پرې راشي او په دې خبره باندې د ګاډي نه رادې خوا کړي وي دا ګاډي خو پردی دی څه پې کوې دوی ټول په خاموشۍ سره د کور په اړخ باندې را روان شي د دې نه خبره چې دوی اوس د چا په نظر کې راغلي دي د داسې کس په نظر کې کوم ته چې هم د دوی غوندې ربړو تالا شو په کور کې دوی ټول روټۍ ځان له تیاره کړي او یې خوري چې لږ ساعت پس د ډور وړه خور د مور خواله راشي زما شپېلې په کور کې پاتې شوې دی راوړه مې چې مور ورله په دې خبره باندې اجازت ورکړي چې کور مې هم نږدې دی او ملګری هم ورسره ده دوی دننه په کپو کې مصروفه شي او په دې کې لږ ساعت پس دوی ته رایاد شي چې جنکۍ خو لا تر اوسه پورې رانغلې ډور په منډه باندې خپل کور ته لاړ شي چلته کې د کور ګوټ ولټوي خو یوه جینۍ ورته هم ملیو نه شي ډور چې څنګه دا خبر د بلې جینۍ مور او پلار ته ووري نو په دې سره زوی ته هغه سپین ګاډی رایاد شي چې کیدای شي هلته کې تلي پلار او زوی د باران د پروا کولو بغیر د هغې ګاډي خواله راشي خو هغه داسې غیبي لکه چې دلته کې د سره راغلی نو په دې سره د ډور مزغوله د غوا خیال راشي دی د وجې د مغسرې پولیس له اطلاع ورکړي د شپې په وخت کې پولیسان هغه سپین ګاډی را معلوم کړي کوم چې ورته دوی ښودلی و پولیس د مغسرې په هغې ګاډي پسې ور روان شي چې د پولیس والا په لیدو سره دغه ګاډي والا ګاډی کله یو خوا بوځي او کله بل خوا چې په دې کې وړو سره یو جنګوي او چې څنګه ډریور یې تښتي نو پولیس یې ګرفتار کړي د هغوی چې څنګه دغه رویې ته پام شي نو هغه ډېر عجیبه وي داسې لګي که لیونی دی پولیس د هغه د ګاډي په ډېر احتیاط سره معاینه وکړي خو د ماشومانو هیڅ قسمه څه ثبوت ورته میلو نه شي پولیس ورته د وړو تصویران ور وښایي خو هغه د دې په باره کې یو لفظ هم هغوی ته ورونه وایي ایس ایچ او په ده باندې تحقیق وکړي چې پته ورته ولګي چې د نوم کریس دی او ترور سره اوسېږي د هغه ترور ایس ایچ او ته وایي وی د ډاکټرانو مطابق د ذهن د 10 کالو د ماشوم عمر دی ډېر زیات یریږي حتی چې مونږ کله چرګ حلالو نو دی هغې ته هم نشي کتلی د غوا په باره کې چې تاسو سوچ هم ونه کړئ د ثبوت د نه لرلو د وجې ایس ایچ او ډورو ښځې ته یې وایي وی تاسو بېغمه شئ مونږ خپل کار به جاري ساتو خو ستاسو مجرم کریس نه دی خو د هغې د پلار هم په کریس باندې شک وي وی چې تاسو کریس پرېږدئ نو موږ به بیا په چا پسې ګرځو خو د ایس ایچ او په خوله باندې یوه خبره وي وي زه پکې څوک یم بغیر د ثبوته هغه موږ نشوی څارولی د تلو په وخت کې د ایس ایچ او خواله ډور بیا راشي وي زه به درته ښیم چې دا کار هم د ده دی ایس ایچ او ورته وایي وي ثبوت راوړه واپس به یې ګرفتار کو د 48 غنټو د تېرېدو د وجې د کریس ترور هغه په ضمانت باندې روباسي چې د هغه په تلو سره د ایس ایچ او د زړه نه یو خو دې خبرې د تانې نه بهر د میډیا پورې د هغه نه تپوسونه کوي چې هغه ورته وایي وي کوم ماشومان چې لوبې کوي هغوی سره زما نه لګي دا الفاظ د ټول شک په یقین کې بدل کړي او د ټولو خلکو د خوا کولو نه پس د کریس په وهلو شروع واچي وي ما ته پته ده چې زما لور تا سره ده چېرته ده چې په دې وخت کې پولیس والا راشي او په زوره باندې هغه تانې ته راولي چېرته کې چې دوی ورته په چغو کې وایي وي زما لور د لوبو د وجې همدا غوا کړې ده چې ایس ایچ او ورته چپ کېدو دپاره وایي وي بس کا داسې څه هم نشته په کور کې د ښځه د غم د لاسه داسې جاړي چې باقي د سترګو نه اوښکې نه روځي او د ده په مزغو کې صرف یوه خبره تاویږي وي زما لور ژوندی ده او کریس ته د هر څه پته ده په دغه شپه باندې د کریس د کور مخې ته په هغه نظر ساتل شروع کړي چې په دې وخت کې د هغه منظر وویني چې ده په یقین کې نور هم اضافه وکړي هغه سپی په ډېر بېرحمۍ سره اوچته یو راښکته کوي خو اصل جټکه ورته هله ولګي کله چې د هغه د سپېرې خولې نه دی د لور ګانه ووري په دې سره د ده صبر تمام شو تمانچه په لاس د ګاډي نه ورپسې روځي او د تمانچې په زوره یې غوا کړي ډور د بلې جینۍ پلار هم دغلته کې روغواړي او دواړه په شریکه باندې دغه په وهلو شروع واچي په دې سوچ چې درد د هر چا خوله کولا وهلی شي خو د ډېرو طریقو د قسمه سزاګانو ورکولو باوجود د هغه د خولې نه دوی یوه خبره هم رونه باسي دغه دا صبر د ده مازغه خراب کړي خو پرې یې ږدي وي باقي را باندې ځان وجني بل خوا ایس ایچ او خپل تفتیش جاري وساتي او په یو اطلاع باندې د یو شرابي پاتر
کور ته لاړ شي. دغه د کور تلاشۍ په وخت کې دغه په تهانه کې د ته یو داسې څیز میلو شي چې د هغه د خپو نه ځمکه وتښتي. په هغې کې د چا څخه شوی لاش پروت دی چې دې په باره کې د پادري د تپوس کولو سره هغه ورته یوه عجیبه خبره وکړي. یو څو میاشتې مخکې ما له یو کس راغی او ځان یې د سزا ورکولو دپاره راته وویل چې ما 14 ماشومان وژلي دي. ما د خپل مذهب مطابق هغه په تهانه کې قید کو. هلته کې د لوږو د لاسه مړ شو. دا واقعه د سجو په ټینشن کې نور هم اضافه وکړي چې زه خو د اغوا په کیس پسې ګرځېدم. دا پکې لا نوی غم را پیښ شو. د شپې په وخت کې سجو چکر لې راوتلي چې د علاقې خلک لګیا وي او د وړو جینکو په یاد کې شمې بلئ. په دې خلکو کې یو سړی پولیس ته بار بار ګوري او سترګې کله یو خوا اړوي او کله بل خوا چې د سجو په لنډ راتلو سره هغه سړی د مخه سره وتښتي. سجو دغه کس عکس جوړ کړي او ورن جاري کړي چې ډېر زر ورته پته ولګي چې د هلک نوم ټیلر دی، کوم چې اکثر د وړو قسمه جامې اخلي. پولیس د مخ سره ټیلر پسې کور ته لاړ شي او د ور د بندولو نه مخکې گرفتار کړي. حاجي سنگه دغه په کور کې غیر چاپیره نظر واچي نو ډبي ورته په نظر راشي چې یو ډبي په کولا بهلو سره هغه کې ورته د ماشومانو په وینو څخه جامې ملو شي. سجو ډور تانې ته راغواړي او کومې جامې چې ورته ټیلر د کوره ملو شوی وي دغه تصویران ورته وروښایي چې د یوې جرابې په لیدو سره دغه وجود پړچېدو شي. بله چې دا هغه جرابه وه کومه چې لور د اغوا په روز باندې اچولې وه. په دې سره ډور د خپلې لور نه زړه صبر کړي په دې خبره چې دې ظالم به ژوندی نه وي پرېښودلی. پولیس چې څنګه دغه نه سوالونه شروع کړي نو هغه د جوابونو په ځای باندې عکسونه جوړوي داسې لګي لکه چې هغه په بله دنیا کې وي. په دې سره د پولیس والا ورته دومره قار وشي چې چغې پې شروع کړي ورسره یې وښي هم چې خلاصولو دپاره د سچو ملګري راشي او سچو په زوره باندې ترې ناخوا کړي چې په دې وخت کې ټیلر د یو کس تمانچه واخلي. پولیس ورته د تمانچې د ښکته کولو دپاره ووایي خو هغه د چا هم ونه مني او په بل چا ډز کولو په ځای باندې خپل ځان وولي. دا واقعه د پولیس والا زړه مات کړي. هغه دومره مایوسه وي چې دفتر ټول سامان ګډوډ کړي. دا غوسه چې څنګه لږه کمه شي نو د ټیلر عکس ته پام شي کوم چې بالکل هماغسې وي لکه څنګه چې د پادري په تاخانه کې د مړ شوي کس په لاکټو په دې کې د ترنګ راشي چې د لیبارټرۍ والا ورته یوه خوشخبري ووري د ماشومانو په جامو باندې چې کومه وینه وه هغه په اصل کې د زناور وه او دغه په کور کې موږ ته د ماشومانو د لاشونو په ځای ښخ شوي بوتان میلو شو. په دې سره د سچو زړه سخت خفه شي چې ټیلر یو معصوم انسان خو پته نشته چې چا په دې ګند کې راګیر کا. بل خوا کور ته په راتلو سره د ټول ښځه هغه ته هسپتال ته راتلو دپاره ووایي د ګاونډیانو لور مو واپس راغله. په هسپتال کې د ماشومې نه په تپوس کولو سره هغه ورته وایي یوې ښځې زه اوس ستا لور په تاخانه کې قید کړی زه ترې نه ځکه هرو تښتېدلې شومه چې ستا لور زما د بچ کولو دپاره هغوی ته خپل ځان پرېښوده او دوباره یې ګیره کړه. هغه جینۍ په جلا کې یوه داسې خبره وکړي چې ډور باقي دغلته کې یو منډ هم ایسار نه شي او په منډه کې د هسپتال روزي. هغه ورته ویلي وي موږ یې په داسې ځای کې قید کړو چېرته کې چې به موږ د کریس نومې سړي نوم د یوې ښځې د خولې نه بار اورېده. ډور د پولیسانو د منع کولو باوجود د کریس کور ته لاړ شي چې هغلته کې د کریس ترور هغه د تمانچه ونیسي وي هېڅ هم ونه کړي دا هتکړی لاسونو ته واچوه چې د مرګ نه مخکې د په ټوله قصه باندې پوهه کمه. هغه ده ته را شروع شي وي 40 کاله مخکې زما زوی مړ شو د غم زه دومره خفه کړمه چې خاوند مې پرېښوده. ما چې کله خپلې زندګۍ د خیال وکړو او د نورو هغې ته نو زما د نورو مور پلار نه نفرت پیدا شو. ما دا غوښتل چې دوی هم د هغه درد تیر شي د کومه چې زه تېره شوې یم. ما د ټولو نه مخکې کریس راغوا کړه. داسې دویانې مې ورله په ورګوټوالي کې ورکړې چې ذهن یې د ماشومانو شو. ټیلر مې هم په دغه دویانو باندې راړولو چې په اخره کې د تښتېدو د وجې ذهني مریض جوړ شو. هغه به وړوله ګیمونه جوړول که چا وګټو نو پرې به یې ښوده او که چا وبیلو نو وجل به. او دا تاسو ته چې په تاخانه کې کوم سړی میلو شوی و دا زما خاوند و. دا هر څه ختمول غوښتل خو پادري د ګناه په سزا کې د لوږې نه مړ کړه. د ښځه ډور د تمانچې په زور باندې بار ته روباسي او د تاخانې د ورته کولا بهره دپاره ورته ووایي دا هغه ځای دی په کوم کې چې مې ستا لور قید کړې ده. دې هغې ته وایي زه هم په دې کې ځان مړ کول غواړم چې هغې لاول په خپه باندې ولي او بیا تاخانې ته د غورځولو نه پس د هغې د پاسه ګاډي ودرې. د نه ډور د وړوکې غونډې لیټ په ذریعې سره په ملاسته باندې په تاخانه کې ګرځي چې د لور شپېلې ورته میلو شي. په سبا باندې ایسېچو د ډور د نه راتلو د وجې د کریس په کور باندې چاپه ووهي چې هغه ورته په مکمله توګه خاموشه میلو شي. په هغه کې موجود د بوډۍ د خاوند تصویر ته چې څنګه ایسېچو پام وکړي نو د هغه د لاکټ په لیدو سره هغه په هر څه باندې پوهه شي چې دا څه قیصه ده. دې غنې دغلته کې ګرځي چې بوډۍ لګیا وي او د ډور لور له ستن وخي چې دی ورته د درېدو دپاره ووایي خو هغه هله بس کړي کله چې خپل کار مکمل کړي او بیا ناڅاپه پیسېچو ډزو کړي چې هغه پې هم ډزو کړي او بوډۍ په ټک باندې مړه شي خو خوش قسمتۍ سره د هغې ګولۍ صرف د سره ټچ شي. دې زر ماشومه په ګاډي کې هسپتال ته راولي چې هلته کې د هغې په کامیابۍ سره علاج وشي. اوس دواړه ماشومان یې کور ته راغلې او د کریس اصل مور پلار هم را پیدا شو خو هغه کس غیب و د چا د وجې چې لا کیس حل شو. خلکو ته داسې لګي که چېرې هغه د پولیسانو د ګرفتارۍ نه بچ
بچ کېدو دپاره تښتېدلې دي، خو دغه ځای دا پوره یقین و چې هغه چېرې هم داسې نشي کولی. ایس ایچ او په خپل تجربه کار ټیم باندې د هغې د کور واپس تلاشي شروع کړي، خو هیڅ ورته هم میلو نشي. خو د تلو په وخت کې د شپېلې اواز یې غوږونو له راشي، د هغه شپېلې اواز کوم چې ډور ته په تاخانه کې میلو شوی و. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.